سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو الله تعالی دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ او د صحت په جامو کې راته اوسئ ملګرو زه یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم په دې ویډیو کې ښایم چې موږ تاسې څنګه کولی شو خپل د FG کوین د اکاونټ پاسورډ تبدیل کړو په دغه ویډیو کې مکمله طریقه ده د پاسورډ د تبدیلېدلو ویډیو تر پایه پورې در سره وګورئ ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو ته هم یو لایک ورکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی ستاسو پورې در ورسیږي ملګرو نور وخت مو نه نیسو ورځو د ویډیو په لور سلامونه ملګرو را به شئ په دغه پروفایل باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په پروفایل باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته ډېرې برخې راډوي شه خو تاسو به په دا لومړۍ برخه چې دغه پروفایل لیکلی دي په همدغه باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړ ملګرو بس لږ ورته انتظار سئ ښه که چېرې غواړئ چې تاسو خپل عکس تبدیل کړئ په دغه باندې به کلیک وکړئ دلته تاسو هر څه تبدیلولی شئ خپل نوم تبدیلولی شئ خپل تخلص تبدیلولی شئ خپل عکس تبدیلولی شئ خپله شمېره تبدیلولی شئ هر څه چې زړه وو هغه تبدیلولی شئ زه غواړم چې خپل پاسورډ تبدیل کړم نو دا زما د ملګري اکاونټ دی نو په دغه ځای کې پاسورډ تبدیلېږي ښه ملګرو په دغه ځای کې به هغه زوړ پاسورډ اچوئ پخوانی پاسورډ او دغه خانه کې به تاسو نوی پاسورډ اچوئ او دغه خانه کې به هم تکراري نوی پاسورډ اچوئ کوم پاسورډ چې په دغه خانه کې اچوئ ملګرو په دغه خانه کې به هم هغه پاسورډ اچوئ ښه ملګرو او بله خبره کله چې تاسو پاسورډ اچوئ په دغه سترګه باندې به تاسو کلیک وکړئ چې دا کوم پاسورډ تاسو اچوئ دا باید تاسو ته معلوم شي چې اشتباه نه وي ښه ملګرو او بیا هم درته په دغه کې زوړ پاسورډ په دغه خانه کې په لومړۍ خانه کې په دوهمه خانه کې به نوی پاسورډ واچوئ په درېیمه خانه کې د نوي پاسورډ تکراري کوم پاسورډ چې په دوهمه خانه کې اچوئ هغه پاسورډ به په درېیمه خانه کې هم اچوئ ښه ملګرو نو ملګرو زه په دغه سترګه باندې کلیک کوم چې کوم پاسورډ زه اچوم باید هغه راته معلوم شي ښه ملګرو نو ملګرو زه په دغه خانه کې خپل زوړ پاسورډ اچوم دا دی ملګرو ما خپل زوړ پاسورډ په دغه خانه کې واچو ښه تاسو به هم خپل زوړ پاسورډ په همدغه خانه کې واچوئ او په دغه دوهمه خانه کې به نوی پاسورډ واچوئ زه اوس دلته یو پاسورډ لیکم اسانه پاسورډ لیکم 1 2 3 4 5 6 7 8 ښه او په دغه دوهمه خانه کې هم دغه تکراري پاسورډ اچوم ښه ملګرو په دغه خانه کې په دغه دوهمه خانه کې هم تکراري پاسورډ اچوم ښه ملګرو دلته هم 1 2 3 4 5 6 7 نو ملګرو دواړه یو رقم پاسورډ شول ښه دا دواړه به یو رقم وي او دغه کې به هغه زوړ پاسورډ وي کله مو چې پاسورډ واچوه ملګرو بیا به راشئ په دغه سیو باندې به کلیک وکړئ تاسو ښه په دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړ پاسورډ به ډایرکټ تبدیل شي زه اوس کلیک کوم دا دی ملګرو په بریالیتوب سره زموږ پاسورډ تبدیل شو ښه ملګرو نو پاسورډ تبدیل شو تاسو هم کولی شئ په دغه طریقه باندې خپل پاسورډ تبدیل کړئ که چیرې غواړئ چې خپل پروفایل تبدیل کړئ په دغه ځای باندې کلیک کوئ که چیرې غواړئ خپل نوم تبدیل کړئ په دغه ځای باندې کلیک کوئ خپل نوم به خپل نوم په خپله خوښه واچوئ خپل تخلص هم تبدیلولی شئ چې هر څه تبدیلوئ ملګرو هغه ته تغیرات ورکړئ بیا په دغه ځای باندې به کلیک کوئ په سیو باندې ښه هغه تبدیلېږي ښه ملګرو نو دغه د پاسورډ د تبدیلېدلو طریقه وه په دغه طریقه باندې تاسو خپل پاسورډ تبدیلولی شئ او پاسورډ په دغه کې ښه تبدیلېږي ګوګل کروم کې چې خپل اکاونټ خلاص کړئ د لینک له لارې چې خپل اکاونټ خلاص کړئ نو هلته په کروم کې ډېر ښه اساس تبدیلېږي په ډېره خوندوره طریقه باندې نو دغه اکاونټ چې زما د ملګري اکاونټ دی ګورئ ملګرو مارکیټینګ یې کړی تر اوسه پورې سرمایه‌ګذاري مې راکړې ښه 448 ملګري راوستلي دي او پرې ماینینګ کې هم کار کوي او تر اوسه کوم چې سرمایه‌ګذاري نه ده کړې نیت دی چې سرمایه‌ګذاري وکړي ما ته اکاونټ راکړی دا د ملګرو ما پاسورډ ورته تبدیل کړ دا د ملګرو په پرې ماینینګ کې هم ښه کار کړی نیټ لږ ځای ته ملګرو هر څه په سختۍ سره خلاصېږي هره برخه چې خلاصول وخت نیسي او دا د ملګرو ماشاءالله دې دومره کار کړی چې بیخي تاسو دلته دغه هغه ته ورته ګورئ خط یې څومره اوږد کړی دغه بوت باندې چې تاسو کلیک وکړئ درته د لیولونه ښکارېږي ملګرو ډېر کار کړی ښه ملګرو نو د دغه ویډیو په مطابق باندې ملګرو تاسو کولی شئ خپل د اکاونټ پاسورډ تبدیل کړئ